یوه پوښتنه، انټرنیټ چیرې دی؟ دا ویډیو زما له کمپیوټره تر تا څنګه در ورسېده؟ ډېر کسان دا فکر کوي چې انټرنیټ په اسمان کې دی. زما له ټلیفونه یو انځور د سپوږمکۍ یا سټلایټ له لارې تر تا در رسېږي، خو داسې نه ده. ښه نو چې داسې نه ده نو څنګه ده؟ آیا له دې ځایه تر هغه ځایه تارونه غځېدلي دي؟ که درته ووایم چې تارونه غځېدلي دي زړه ته به دې نه ولوېږي، خو حقیقت همدا دی. دا ویډیو زما له کمپیوټره د ګوګل یوه ډاټا سنټر ته تللې ده او دلته په یوه هارډ ډیسک کې پرته ده. د ډاټا سنټر له دې هارډ ډیسک څخه بیا تر تا او نورو در رسېږي. د ګوګل دا ډاټا سنټرونه تر ډېره په امریکا او اروپا کې دي. دا د ګوګل له لسګونو ډاټا سنټرونو څخه یو دی. دلته په زرګونو سرورونه پراته دي. سرور څه شی دی؟ سرور دا شی دی. که په ساده ټکو درته ووایم دا یو زورور کمپیوټر دی چې لوی هارډ ډیسکونه او د ډیرو موادو د ځایولو ظرفیت لري. دا ویډیو چې ته اوس ګورې دا له دې ځایه د نوري فایبر په تارونو کې ستا د ټلیفوني شبکې د ټاور له لارې تر تا در رسېږي. د نړۍ 99% انټرنیټي اړیکې د سمو فزیکي تارونو یا کیبلانو له لارې رامنځته کیږي. خو دا تار نه، صبر چې درته ویښیم. دغه پنډ تارونه درښیم. دا تارونه د نړۍ له یوه سره تر بله سره غځېدلي دي او هره ورځ د نوو تارونو د غځولو کار روان دی. ته صبر، زه د ټلیفون بیرته پر خپل ځای کښېږدم، اصلي کیسې لا پاتې دي. دا وګورئ، دا د نوري فایبر د غځېدلو تارونو کښنده یا نقشه ده. دې ته د نوري فایبر یا فایبر آپټیکس شبکه هم وایي. دا تارونه چې سلګونه زره کیلومتره واټن لري د سمندر په تل کې غځېدلي دي. همدا مجسم انټرنیټ دی. د دې کیبل د غځولو لپاره ځانګړې بیړۍ جوړې شوې دي چې د نړۍ له یوه سره تر بله د انټرنیټ دا تارونه جار کړي. خو پوښتنه دا ده چې افغانستان غوندې په وچه کې ایسار هیوادونه څنګه له دې سمندري انټرنیټي تارونو سره وصلیږي؟ بدبختانه د گاونډیانو له لارې. شرکت افغان تلکام خدمات فایبر نوری را به گونه مستقیم رهبری می کند. این شرکت افغانستان را از طریق کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و پاکستان به فایبر نوری وصل نموده است. له همدې امله خو په افغانستان کې د انټرنیټ بیه ډیره او سپیډ یې لږ دی. د نړیوال بانک د یوه تحقیق په حواله په هغو هیوادونو کې د انټرنیټ بیه خورا لوړه وي چې سمندر ته لاره نه لري او په وچه کې د نوري فایبر تارونه غځول د سمندر په پرتله څو کرته ګران تمامیږي. په دې برخه کې د ټاپي غوندې پروژې خورا ګټورې تمامېدای سوای چې د ګازو د نلیکې ترڅنګ هم مهاله د نوري فایبر تارونه هم تر افغانستان را رسول. د پخواني حکومت له پرځېدو وروسته د کاسا زر او ټاپي پروژو کارونه په ټپه ودرېدل. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. یوه جدي پوښتنه دا ده چې ولې د انټرنیټ لپاره له سپوږمکۍ یا سټلایټ څخه کار نه اخیستل کیږي؟ هماغه لومړۍ خبره چې دا ویډیو زما له کمپیوټره یا لږ تر لږه د ګوګل له ډاټا سنټر څخه باید سپوږمکۍ ته تللی وای او له هغه ځایه بې له کم تار ستا تر ټلیفونه در رسېدلی وای. خبره دا ده چې له ځمکې څخه تر ځینو سپوږمکیانو شاوخوا 20,000 کیلومتره واټن دی. نو دا ویډیو چې لومړی سپوږمکۍ ته ځي او بیا ستا تر ټلیفونه در رسېږي باید لږ تر لږه 40,000 کیلومتره واټن ووایي. خو خبره یوازې په واټن کې هم نه ده. د سټلایټ انټرنیټ د هوا په څپو کې لیږدول کیږي چې د لنډو او اوږدو څپو په بڼه د 1 او 0 کوډونه لیږدوي. دا چې د 1 او 0 له کوډ څخه څنګه ویډیو جوړیږي او بیا دا کوډ په څپو بدلیږي عقل کار ورته پرېږدي او تشریح په دې ویډیو کې پر تاسې هم غمیږي. دا د انساني عقل یوه معجزه ده. خو فقط دومره پوهېدل مهم دي چې سټلایټ دا کوډ د هوا په څپو کې لیږي خو د نوري فایبر کیبلونه دا کوډونه د نور په بڼه او صورت لیږدوي. له همدې امله د نوري فایبر انټرنیټ تر سټلایټ چټک دی. د نوري فایبر د کیبلانو له لارې د ډیټا لیږد په اوسط ډول په یوه ثانیه کې 10 TB دی. 1 TB 1000 GB کیږي او دا ټکنالوژي په خورا چټکۍ مخ پر ودې روانه ده. دا اوس له امریکا څخه تر اسپانیا د یوه کیبل د غځولو چارې روانې دي.
دا کیبل به په یوه ثانیه کې د 1.6 ټي بي موادو د لیږد ځواک ولري. لنډه دا چې د انټرنیټ تر ټولو اغیزناکه لار د اوس لپاره همدا کیبلونه دي، خو فقط د اوس لپاره. دا حالت شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې بدل سي. لسګونه میلیونران او شرکتونه هڅه کوي چې د سټلایټ انټرنیټ ټکنالوژي عامه او ارزانه کړي. The rivalry between Jeff Bezos and Elon Musk is heating up again, this time over satellite internet. SpaceX's Starlink already has about 2,000 satellites in orbit, serving about 250,000 total subscribers. د سټلایټ انټرنیټ د چټکولو یوه لاره دا ده چې سپوږمکیانې مځکې ته راټیټې او نږدې کړل سي، خو نږدې کول یې د پوښښ ساحه ورکموي. د هغه حل لاره یې بیا دا ده چې باید ډېرې سپوږمکیانې نصب سي. خو دا حل لاره بیا هم اغیزناکه نه ده، ځکه ډېرې سپوږمکیانې معنا ډېر لګښت او ډېر لګښت معنا ګرانبیه انټرنیټ. سټارلینک او ځینې نور شرکتونه دا هڅه کوي چې دا لګښتونه او په لوی سر کې د سټلایټ انټرنیټ بیه راکمه کړي او د دې وړ وګرځي چې د نوري فایبر د یو مناسب بدیل په توګه یې معرفي کړي. دا وګورئ، دا یوازې د سټارلینک شرکت سپوږمکیانې دي چې دا اوس زموږ ستاسې پر مځکه راچورلیږي. چې رانږدې یې کړئ او ورته ځیر سئ، دا سپوږمکیانې په حرکت کې دي او دا حرکت یې موږ تاسې دلته په ژوندۍ بڼه لیدلی سو. د دې پاڼې لینک به زه په یوټیوب کې د دې ویډیو په ډسکرپشن کې کښېږدم. کولی سئ زما پر ویبپاڼه هم د دې ویډیو متن ولولئ او دلته کارول سوي ټولې منابع په خپله لا ژورې وڅېړئ. خبره دا ده چې په 21مه پیړۍ کې انټرنیټ د یوه هیواد او ټولنې د خواهشاتو نه بلکې د اساسي اړتیاو په ډله کې راځي. څېړنې ښیي چې انټرنیټ پر زده کړو، کاروبار، اقتصاد او د ژوند پر نورو برخو خورا ډېر اغیز لري. د نړۍ په دې نقشه کې انټرنیټ ته د هیوادونو لاسرسی وینئ. د نړیوال بانک د یوه تحقیق پر اساس د پرمختیایي هیوادونو 15% وګړي انټرنیټ ته لاسرسی لري. او که په پرمختیایي هیوادونو کې انټرنیټ عام سي او 15% وګړي لاسرسی ورته پیدا کړي، نو د دې هیوادونو په کلني اقتصاد کې به 2 ټریلیونه ډالر ډیر سي او 140 میلیونه وګړي به ورسره پر کار سي. ګڼې څېړنې دا جوتوي چې چیرې چې انټرنیټ وي هلته د بیکارۍ کچه کمه وي، د زده کړو سیستم پرمختللی وي او حتی روغتیایي خدمات وده ورسره کوي. هغه وخت لا هم لرې دی چې انټرنیټ په بشپړ ډول سټلایټ ته وخیږي یا سټلایټ ته وکوچیږي. له همدې امله د ټاپي، ډیجیټل افغانستان، کاسا او نورو حیاتي پروژو یوه دقیقه ځنډ هم د افغانستان لپاره لوی زیان دی.